السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ښه او ډوډ ووایي. ملګرو زمونږ نننۍ ویډیو چې د هغه د امازون اف بی شپمنټ په باره کې ده چې مونږ به څنګه د امازون اف بی شپمنټ ټمپلیټ دغه مونږ څنګه ډیلیټ کوو او کینسل کوو به. مثال مونږ یو د امازون اف بی شپمنټ جوړ کړی دی. اف بی شپمنټ هغه ته وایي چې کله مونږ پروډکټ چې کوم د هغه د امازون ویر هاوس ته لیږو یا ګودام ته، نو هغې دپاره مونږ اف بی شپمنټ جوړوو. نو هغه شپمنټ ما اوس جوړ کړی دی او زما چې کوم ډیسیژن وه، زما چې کومه پرېکړه وه هغه هم بدله شوه. زه غواړم چې دا پروډکټ امازون ویر هاوس ته نه لیږم او زه غواړم چې د اف بی شپمنټ چې ما کوم جوړ کړی دی هغه ډیلیټ کړم. هغه به زه څنګه ډیلیټ کوم؟ نو لاړ به تاسو انوینټري ته او بیا به لاندې راشئ مینیج اف بی شپمنټ ته. نو دې باندې مې چې کله کلیک وکړو نو دا وګوره دلته اوس زما چې کوم دی دا اف بی شپمنټ ما جوړ کړی دی. دا وګوره دا زما کینسل کړی ده، دا کینسل کړی دی، دا شفټ شوی دی. اوس زه غواړم چې دا کوم دا دغه زه ډیلیټ کړم دا شپمنټ. نو لنډ به لاړ شي تاسو دا د اف بی ای چې کوم پروډکټ نامه ده دا باندې به کلیک وکړئ. دې باندې به چې کله کلیک وکړو او دوباره به بیا دلته وګوره اف بی ای چې کوم دا باندې بیا دوباره کلیک وکړئ. دې باندې به چې کلیک وکړو دلته بس مکمل معلومات تاسو ته وښیي. نو لاندې به راشئ، لاندې مکمل لاندې دا وګوره کینسل شپمنټ. نو دې باندې به کلیک وکړئ. نو ستا چې کوم شپمنټ ده هغه به ډیلیټ شي. دا باندې زه اوس کلیک کوم. دا وګوره I confirm that any FBA box ID labels this will be destroyed مطلب deleted. نو مطلب دلته دا اوس داسې وایي چې د ټول چې کوم ته معلومات دی دا به ټول ډیلیټ شي. نو زه ورته وایم چې اوکې cancel shipment and charges. نو دې باندې مې چې کله کلیک وکړو نو زما چې کوم پلین و هغه وګوره دا ډیلیټ شو، دا وګوره کینسل شو. نو دا وه زموږ اف بی شپمنټ ډیلیټینګ په باره کې چې موږ به څنګه شپمنټ ډیلیټ کوو. نو خدای دې وکړي چې پوه شوي وای او زموږ د یوټیوب چینل باندې سبسکرایب کړی تر څو سبسکرایب یې کړئ. خدای مو سپارم. مع السلامه.